اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ملا کریم خان ملک غني ته ورغی او ورته یې وویل زه د عبدالرحیم د پلار په شان نه بلکې د امن کمیټې د مشر په توګه راغلی یم. اوس به دا واورو چې تازه ګل حسن خان او سردار اکا د زړور په هکله څه پرېکړه کوي. تازه ګل وراره الله دې پکې خیر واچي. څنګه دې زمرا وغوښتم او حسن خانم خبره د خیر ده انشاءالله. چې د خیر ده راته ووایه که نه؟ خبره دا د حسن خان کاکا چې د زړور خان درک ولګېده. په کوم ځای کې چیرته دی؟ د عجب ګل کاکا سره په ولایت کې مخ شوی دی او اوس هم ګواښونه کوي. نو تر څو چې زړور خان ونه نیول شي ګواښونه به کوي، هغه اصلاح کېږي نه. نو ما ویل چې په دې هکله څه لاره چاره ولټو. تازه ګل وراره چې هغه په ولایت کې لیدل شوی دی نو تاسو یې په ولایت کې نیولی شئ. خبره همدا ده که نه چې مونږ یې هلته نشو نیولی. نو په دې خاطر مې ته او حسن خان کاکا راوغوښتی چې مشوره سره وکړو. تازه ګل وراره ستا کور ودان، خو که زه دا زړور کلي ته راولم نو تاسو واده وکئ چې هغه به هرو مرو نیسئ، هسې نه د پخوا په څیر درنه بیا وتښتي. نه به تښتېږي، دا در سره زموږ واده ده. خو ته به زړور کلي ته راولې څنګه؟ رښتیا وایي که نه حسن خانه، هغه چې له کلي نه تښتېدلی دی نو راتلو ته به څنګه زړه ښه کي؟ دا په ما پورې پرېږدی چې هغه زه څنګه راولم. ما ته معلومات شته چې د هغه د راوستو لار کومه یوه ده، خو تاسو به یوه مهرباني وکئ چې ځان به یو دوه ورځې غلی ونیسئ چې زه څه کوم او څه ویم تاسو به غرض نه کوئ. مطلب دا چې زړور فکر وکړي چې دا هر څه د شورا او جرګې په وینا کیږي تر څو زړور ډاډه شي او د نیولو موقع په لاس راشي. بس سمه ده، موږ به غږ هم نه کوو. بس ته چې څه کولی شي نو وایې که، خو چې زړور کلي ته راولې. میوه ګله تا چې څه ویل هغه خو مې وکړه. جابر ته مې هغه ورځ زنګ هم ووالو. اوس چې هغوی عبدالرحیم را پرېږدي او که نه دا د هغوی کار دی. چا چې زه دلته راوستی یم او بندي کړی یم د دې خلکو سره زما خبره خلاصه که. ملک صاحب تر څو چې د عبدالرحیم پاک له پوره معلومات ونه شي نو تا نه خوشي کوي، ځکه چې ته د هماغه په سر کې نیول شوی. د هغه په سر کې نه یم نیول شوی، دا بانه ده بانه. ما سره شخصي دشمني پالل کېږي ځکه چې ما ته ملا کریم خان راغلی و او زه په دې م پوهېږم چې د هغه سره د ملک بهادر لاس هم شته. دلته چې هر څه کېږي د دواړو په خوښه کېږي. ملک صاحب نور تا سره څوک غم غرض نشي کولی، همدغه یو مقصد دی خلاص چې عبدالرحیم راشي. زه دلته څه دپاره یم؟ د همدې لپاره چې په تا باندې پام وکړم. که تا سره څوک شخصي دشمني وپالي نو زه یې چېرته پرېږدم. ملک صاحب دا تلیفون دې واخله او یو ځل بیا جابر ته زنګ ووهه، تاکید ور باندې وکړه چې هر څنګه یې عبدالرحیم خوشي کوي چې ته پې خلاص شې. ملک صاحب سمه ده، بیا به تلیفون وکړم، خو میوه ګله دا زما وروستی ځل دی. الو جابر خانه زما غږ درځي؟ ملک صاحب غږ دې راځي. هغه خلکو خوشي کړی یم که نه؟ نه یم خوشي کړی، لا بندي یم ورسره. تاسو څه وکړه چې هر څنګه وي عبدالرحیم خوشي کوي. ښه سمه ده، خوشي به یې کړو. ملک صاحب ته دا تلیفون ما ته راکړه چې زه م یو دوه خبرې ورسره وکړم. الو تاسو چې عبدالرحیم خوشي کوئ نو څنګه بیا خوشي کوئ؟ موږ به څنګه خبر شو؟ عبدالرحیم به موږ مطلب شاه ته وسپارو او تاسو به ملک صاحب خوشي کوئ. چې ملک صاحب موږ ته احوال راکړي چې زه خوشي شوم نو عبدالرحیم به هم خوشي شي، او که نه نو د ملک صاحب له احوال پرته د عبدالرحیم په تمه نه شئ او د ځان هم خیر غواړئ.
تاسو هم نشئ بچ کېدی. بس سمه ده، همداسې به وکړو له خیره. تاسې عبدالرحیم را خوشي کوئ، ملک صاحب به روغ سلامت کور ته ورسیږي. د سلګۍ پلاره دا ته چېرته ایسار وې چې دومره ناوخته کور ته راغې؟ شورا سره ایسار ومه، لږه څه خبره وه. شورا بیا څه ویل؟ یا خو د دوی خبرې نه خلاصېږي. شورا دا ویل چې موږ ستاسو د دواړو کورنو ترمنځ جرګه کوو، زموږ د کورنۍ او د پرخې د کورنۍ. نو کیدای شي چې دا خبره د خیره سره راخلاصه شي. اوس د هغه ځای نه راغلم. ها ته رښتیا وې؟ او که نه، ولې دروغ درته ویم؟ یعنې بیا به پرخه زړور خان ته ورکړي؟ بس همداسې به څه کیږي، پرته له دې خو ستونزه نه حل کیږي. شورا مجبوره شوه چې زموږ ترمنځ روغه جوړه وکړي. بس یو څه جرمانه به راباندې کیدي او خبره به خلاصه شي. شکر خدایه شکر چې زوی مې څه غوښتل هماغسې کیږي. پرخه به زما انګور شي. خو کاش چې دا کار یې اول کړی وې، کورنۍ پرخه زړور خان ته ورکړی وې، نو ولې به ډزې کېدې؟ خو زه اوس هم څه تلې راغلي نه دي. د پرخې کورنۍ به هم پوه شي چې د زړور خان نه به ښایسته هلک نشي پیدا کولی. خو هسې نه چې دا خبره چېرته خوا دې خوا نه وي. یا سنګینې، نو ولې زه درته دروغ ویمه؟ زما په خبره دې باور نه کیږي. بس بیا داسې وکړه چې ټیکری په سر کا او د شورا غړو پسې لاړه شه، ایله به درته معلومات وشي. نه 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 نه، باور مې کیږي. خو جرګه به کله کیږي د خیره سره؟ هغه وخت چې زړور خان کلي ته راشي. ځکه شورا وویل چې په ټولو خبرو کې به زړور خان ناستی، که څه شرطونه وغیره چې هغه روښانه شي. نو ما ویل چې په زړور خان خو زما خبرې هم بدې لګي. که تلیفون ورته وکړمه کیدای شي انکار راته وکړي او ما سره یې نمبر هم نشته. اوس حیران یم چې څه وکړمه، که هغه رانه شي خبره هم سور نه نیسي. د سلګۍ پلاره د تلیفون شمېره یې ماته په کاغذ لیکلې وه. که ته دا خپل تلیفون ماته پرېږدې نو زه به ورسره خبرې وکړم. سمه ده، درته به یې پرېږدمه، خو په خبره یې پوه کا چې شورا په دې شرط جرګه کوي چې زړور به په جرګه کې ناستی، که نه نو پرته ستا له شتونه کار نه کیږي. انجینر صاحب فرید خانه، نور را باندې څومره انتظار کې؟ بس دې خلکو ته اعلان وکړه چې مطلب شاه ټیکهدار شو. ته لږ صبر وکړه مطلب شاه، په تا باندې ولې تادي ده؟ تادي خو را باندې ځکه ده چې آصف هم زما نوم اخلي. دا خلک غریبانان کارونه لري چې په خپله مخه لاړ شي. ښه نو ورونو تاسې لږ غلي شئ، خبرې مه کوئ. آفرین، دغه شان کور مو ودان. موږ خو پرمې تقسیم کړې وې چې څوک زموږ په شرایطو برابر وو، بس د سربند جوړولو ټیکه به همغه ته ورکوو. دغه دي پرمې ټولې ما لیدلې دي او زموږ په شرایطو برابر کس ګلولي دی. کور دې ودان انجینر صاحب فریده چې په ما دې باور وکړو. کېنه، په ما یې باور وکړه. انجینر صاحب فرید خانه، دا زه نه منم. په پرمو کې درغلي شوې، درغلي. نه نه، هېڅ درغلي پکې نه ده شوې. و مطلب شه دغه دي، پرمې ستاسو په مخ کې دي. ستا په نسبت باندې ګلولي د کار صفات ښه لیکلي وو. رښتیا وایي مطلب شه، لانجو ته حاجت نشته دی. که ډېره دې سودایي راواخله د انجینر صاحب نه پرمې، وګوره چې زما په پرمه کې څه لیکل شوي او ستا په پرمه کې څه لیکل شوي. ګلولي، همدلته خو مې شک پیدا شوی که نه چې ته په لیک لوست پوهېږې نه، نو بیا پرمه دې څنګه ډکه کړه؟ په دې کې در سره فرید ځان یو ځای کړی دی. نیمې ستا او نیمې زما څه جوړجاړی به هم کړی. نه نه مطلب شه، زه نه د چا طرفدار یم او نه د چا سره جوړجاړی کوم. ما ته مهم د کار کیفیت دی چې څوک ما ته ښه کار کوي. پوهېږم در باندې انجینر صاحب، ډېر ښه در باندې پوهېږم. تا هر ځل د کډوالو طرف کړی دی. په
خپل کلیوال درته په نظر نه راځي خو دوی ته ډېر اهمیت ورکې نو معلومیږي چې په وړو کې دې شګه شته. شکر دی زنګ خو ورځي. وی میرا ته کې وای چې جواب نه ورکوي خو زه بیا ورته زنګ وم دغه دی. الو پلاره تا ته څنګه در یاد شوې یمه؟ زویه د غږ نه دې قربان شم زه یمه. تلیفون دې د پلار دی ما دې نه ایثار کړی دی. ښه مورې سلام علیکم. وعلیکم سلام زویه څنګه یې؟ شکر دی زه ښه یم ته څنګه یې مورې؟ زه م ښه یمه زویه چې په هر ځای کې یې نو له خیره سره را روان شو کور ته راځه. دا ته څه ویوه مورې څنګه کور ته درشم؟ تم لکه د پلار په شان مې غواړي چې په شورا مې ونیسي؟ نه خدای دې نه کړي وزویه ستا دښمنان دې ونیول شي. ښه نو بیا ما ولې کلي ته در غواړي؟ د دې دپاره چې دلته خبره د خیر سره په جوړېدو ده یوازې ستا راتګ ته ضرورت دی. څنګه په جوړېدو ده مورې ته ما پوه که. خبره داسې ده چې شورا غواړي چې په دې خبره جرګه وکړي او له خیره سره پر خمدا تاله درکړي. هغوی چې هر څومره مشورې وکړي ناستې وکړي نو بله لاره ورته پیدا نه شوه پرته له دې چې فیصله وکړي او پر خطاله درکړي. نو ځکه ویم چې له خیره سره راشه. پلار ته ستا ویلي چې څه جرمانه به در باندې کېدو هغه به ورکړي او خبره خلاصه. خو مور هسې نه چې داسې چل وي ما سره دوکه ونه شي. وزویه که خبره ورانه یي نو ما ته کله راغوښتلې؟ خبره له خیره سره جوړه ده بس خالي ستا راتګ پکار دی. سمه ده مورې ستا په وینا به درشم که نه د بل چا په خولو خو مې هېڅ یقین نه راځي. زما یوازې ستا په خبره باور دی. قربان دې شمه زویه قربان دې شمه زه دې په تمه یمه. کلیواله ته راځه په دې پوله راسره کښېنه یو دوه درې خبرې دي. مطلب شه زه کار لرم او ته ما ته وایې څه؟ ستا د ګټې خبره درته کوم په تاسو کې خو همدا غم دی چې خبرې ته غوږ نه ږدئ د ډز نه مخکې دانګئ. ښه زما د ګټې خبره څه ده؟ خبره دا ده چې سربند جوړېږي د مزدورانو په لیست کې ستا نوم ما ولیده. او نوم مې لیکلی دی ځکه د سربند جوړول زموږ ارمان دی او دا زموږ د کلي په خیر دی. په دې خو ټول پوهېږو چې دا زموږ د کلي په خیر هم دی او په ګټه هم دی خو زه درته خبره د کار کوم د کار. ګوره تاسو ته خو انجینر فرید وویل چې د کار پیسې کمې دي او د کلي ونډه به پکې وي تر څو د سربند بودیجه پوره شي. خو ته وګورې اوس یې کار ګلولي ته په ټیکه ورکړه ټوله ګټه ګلولي ته شوه او کار به کلیوال کوي. مطلب شه نو څه پروا کوي موږ ته خاص هم پیسې راکوي که نه؟ پیسې درکوي خو لږې ولې ډېرې نه غواړئ. زه خو وایم چې راپورته شئ او خپل حق غواړئ. که د ګلولي په ځای زما په څېر یو کلیوال ټیکهدار شي نو ستاسو پکې خیر دی خوشحاله به یې خوشحاله. ښه نو ته به بیا هغه وخت موږ ته 2 چنده پیسې راکړې؟ 2 چنده څه کې مقصد دا چې لږې بخي. مطلب شه چې ته راته ډېرې پیسې نشي راکولی نو بیا زه د ګلولي سره ولې مخالفت وکم؟ د سربند په کار کې خنډ پیدا کول نه دی په کار. چې خبره ورته وکړي نو دلیلونه به درته شروع کړي چې دا دی او دا دی. په خپل ګټه او تاوان نه پوهېږئ ګرځئ همداسې سروالي بروالي سپیرو. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې حسن خان هڅه کوي تر څو زوی یې اصلاح شي او د همدې لپاره له شورا سره هر راز همکاري کوي. آیا د یو انسان په اصلاح کولو کې د کورنۍ غړي مهم کردار لوبولی شي؟
په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 2 6 10 55